دا مرور مرور ګرځه ګرانه مرور مرور ګرځه رضا مې کړې د انتظار بیانه پسرلی راشي تیر شي مونږ په کتیدار ونه کو ما سره غم شي چې یو بل تپوس کوم مانه انټرویو والا ورخه زمانه ارمان سراج زمانه پیژن نو بیا نوم تپوس ته لګي سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه پسرلی راشي تیر شي مونږ پکې دیدارونه کوو پسرلی راشي تیر شي مونږ پکې دیدارونه کوو ما سره فکر شي چې یو بل تازارونه کوو نو مینوالو د خپل د والد صاحب د کتاب نمبر ته یو څو ټپې شریکې کوم وایي چې زما جانان دې که په بازار مې خرڅوي ورسره زما نه د لاس راچولو څه ضرورت دی تا پاپا ته وی وایي خزانه والا خزانه خو داسې تا ټپې درځي تا ته یو ټپه وکړم هغه به ووایې وایي د ورکو لارو مسافره ګرانه ورکو لاره مسافره په دیدن موړ شوې که مخ بیا در واړومه په دیدن موړ شوې مخ بیا در واړومه او پیغله چې پڼ سړي له ورکې ګرانه پڼ سړي له ورکې سړي له لکه د لم ټوټه چې سپی وتښتوینه لم ټوټې سپی وتښتوینه غلط دي لکه د لم ټوټه چې سپی وتښتوینه لم ټوټه سپی وتښتوینه حد دې پرې وکړو او داسې ووایه زما دې څه وکړو چې لاړې ګرانه زما دې څه وکړو چې لاړې خپله به جاړې ما به غواړې نه به یمه پخپله به جاړې ما به غواړې نه به یمه او دا مرور مرور ګرځه ګرانه مرور مرور ګرځه رضا مې کړې د انتظار بیانه خواږه خواږه راګورې لمن دې نیسه چې زړګی در واچومه لمن دې نیسه چې زړګی در واچومه داسې نه شي ویلی ووایه څنګه خواږه خواږه راګورې حد لمن دې نیسه چې زړګی در واچومه دا کومه دي لمن دې نیسه چې زړګی در واچومه ها کتاب ته پوره فکر کړی و ډېر زیات خوږ او اوس یاره مړه ستا نه زه ته یو څو تپوسونه کوم ستا د پلار څه نوم دی استاد صاحب استاد صاحب نوم دې څه دی نوم سراج دې نوم دی ها ته سکول وې نه نو سبق به بیا ته څنګه زده کړې ABC دا سبق به چا نه بیا زده کړې ته خو بیا انپړ پاتې شي په مسافرو مسافرو مې زړه نسو
وس مې پیوسو چې پتن مسافر شوما مسافرۍ مې زړه نری کو چې تش وطن را یادوم جړه راځينا ستا د یوې ورځې خندا وه زه به جړه درپسې ټول عمر کومه او د ورکو لارو مسافره په دیدن موړ شوې که مخ بیا در واړومه او مسافري شلیدلې کټ دی مال شلیدلي کټ کې ناراضي خوبونه او تر سوچ یار می مسافر وي زه به روټۍ د خپلو اوښکو سره خورمه. نو مینوالو دا و د سپرلي ښکلاګانې او د درمان خوږې خبرې. نو دا ویډیو مو خاص کر د مسافرو دپاره جوړه کړله چې د کلي تنده پې ماته شي. نو د بل ولاګه پورې ماله راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.